بیا عیسی دې ته وفرمایل چې تاسو ټول به نن شپه زما په وجه تندک وخورئ، ځکه چې دا لیکلي شوي دي چې زه به شپون ووخم او ګډې به یې خورې ورې شي. خو هر کله چې زه بیا پاسولی شم نو زه به ستاسو نه وړاندې ګلیل ته لاړ شم. پطرس جواب ورکړ، ستا په وجه که بل هر یو هم تندک وخوري خو زه به هېڅ چېرې تندک ونه خورم. عیسی هغه ته وفرمایل چې زه تا ته رښتیا وایم چې ته به نن شپه د چرګ د بانګ نه وړاندې 3 ځله زما نه انکاري شې. پطرس ورته وویل که زه تا سره مړم شم خو ستا نه به هېڅ چېرې انکاري نه شم. او ټولو مریدانو همداسې اقرار وکړو. نو بیا عیسی سره د مریدانو ګتسمني نومې ځای ته لاړو. اول ته هغې ته وفرمایل چې تر څو چې زه دعا کوم تاسو دلته کښېنئ. هغه پطرس او د زبدي زامن د ځان سره کړل. نو ډېر غمجن شو او پریشانی پرې راغله او هغې ته وفرمایل چې زما زړه د غمه چوي، دلته ایسار شئ او ما سره بیدار اوسئ. هغه یو څو قدمه لاړو، پړ مخې پرېوتو او دا دعا یې وکړه چې ای زما پلاره، که کیدی شي نو دا د تکلیف پیاله زما نه اخوا کا. زما مرضي نه بلکې ستا مرضي دې پوره شي. بیا دې مریدانو له راغلو نو هغې یې اوده وموندل. نو هغه پطرس ته وفرمایل ولې تاسو ما سره یوه ګینټه قدرې هم بیدار نه شوی پاتې کېدې؟ بیدار شئ او دعا وکئ چې د ازمیښت په وخت ناکامه نه شئ، ځکه چې روح خو تیار دی خو بدن کمزوری دی. هغه په دویم ځل لاړو او دعا یې وغوښته چې ای زما پلاره، که چېرې دا د تکلیف پیاله زما د سکرو نه بغیر اخوا کېدی نه شي نو ستا رضا دې وشي. چې یو ځل بیا هغه واپس رالو نو هغې یې اوده وموندل، ځکه چې د هغې سترګې درنې شوې وې. بیا هغه هغې پرېښودل او لاړو او په دریم ځل یې دعا وغوښتله او هغه مخکنۍ خبرې یې بیا وکړې. بیا هغه مریدانو له راغلو او ورته یې وفرمایل چې ولې تاسو له هغه شان وده یئ، هغه شان له ارام کوئ. وخت رالو چې ابن آدم به د ګناهګارانو لاسونو ته حواله شي. پاسئ، ځئ چې ځو، زما مخبر نږدې راغلی دی. عیسی چې لا خبرې کولې نو سمدستي یهودا چې په 12 مریدانو کې یو و، هغه او ډېر خلک چې تورې او کوتکې ورسره وې راښکاره شول. هغې مشرانو امامانو، د شرع عالمانو او ولسي مشرانو رالیږلي وو. جاسوس هغې ته دا نښه ښولې وه څوک چې زه ښکل کم همغه دی، وینیسئ. نو هغه سمدستي ور وړاندې شو، ویې ویل چې استاذه سلام، او ښکل یې که. عیسی ورته وفرمایل ملګريه، ته چې څه کول غواړې کوه. بیا هغې راړواندې شول، عیسی یې راټینګ که او ویې نیولو. په هغه وخت کې د عیسی په ملګرو کې یو تورې ته لاس کو او راویې ویستله او د مشر امام په غلام یې ګزار وکړ او د هغه غوږ یې پرې کړ. خو عیسی هغه ته وفرمایل چې خپله توره په تیکي کې کېږده، څوک چې توره چلی په توره مري. ولې ته په دې نه پوهېږې چې زه د خپل پلار د مدد وغواړم او هغه به په دې سات زما د مدد دپاره د فرښتو د 12 لښکرو نه زیات راولېږي؟ نو بیا د صحیفو دا وینا به څنګه ترسره کېږي چې پکې ویلي شوي دي چې دا به ضرور کېږي. هم په دغه وخت عیسی هغه خلکو ته وفرمایل چې ولې تاسو ما ډاکو ګڼئ چې د تورو او کوتکو سره زما په نیولو پسې راغلی یئ؟ زه هره ورځ تاسو سره د خدای په کور کې او تعلیم مې درکولو، خو تاسو ما له لاس نه راوړلو. خو دا هر څه مځکه وشول چې د نبیانو صحیفې پوره شي. نو بیا ټولو مریدانو هغه یوازې پرېښودو او ترې وتښتېدل.